څوک چې درې کاره کوي سیده به جنت ته ځي. آسان کارونه دي درې، خو مونږ ته مشکل دي. یو کار هغې کې اکل حلال چې د رزق حلال، رزق حلال، نوڼی حلال چې ګېډې ته ځي، حرام نوڼی نه، اکل حلال، رزق حلال. ستا د وجود نه پې خوله وبهیږي، ته کسب وکې، ته ستړی شي، دا اکل حلال دی. دا خو اکل حلال نه دی که نه، چې موبایل ته ناسي په موبایل باندې لیږي او دند ایسې ته ناسي او مازدیګر وایي 20,000 روپۍ مې وګټلې. دا اکل حلال دی، دا اکل حلال دی. په موبایل به لیږي او گیم به کوي او مازدیګر له مې 20,000 روپۍ وګټلې، بل به هلته ناسي وي 20,000 ما بایلي. دا اکل حلال نه دی، دا جواری ده. دا صفا ستره قمار دی، قمار. اقا جواری ده خو اوس موبایل ته راوړېده. لاول به خلقو د پیسو د بیلورو د تاشونو په شکل کې جواری کوله، اوس د موبایل په شکل کې. خو یو به پیسې وپللې نه، یا به یو وګټلې یا به بل وګټلې. دقې ته قمار او جواری وایي. نن اقا قمار او جواری شروع. اکل حلال دا بنیادی خبره ده چې د چا رزق حرامي. علماء لیکلي دي وی که دی د بیت الله نه غیر چاپیره ګرځي او د بیت الله غلاف یې نیولی دی، د کعبې غلاف یې نیولی دی او په چغو چغو الله ته جاړي، خو الله وی په ګیډه کې حرام دی، اغوستې حرام دی. نه قبلوم دا دعا، نه قبلوم دا دعا. د چا چې رزق حلال نه د دعا الله نه قبلي. اسې د ځان نه ستړی کړي. مستجاب الدعوات چې د کم سړي دعا الله قبلي، د ګوره د به رزق حلال. اکل حلال دا بنیادی خبره ده، بنیادی خبره. عبادت رستو دی او اکل حلال چې دی دا مخکې. حلال رزق دا مخکې دی. خپلو بچو لو ځان له حلال مزدوري ګټل دا ضروری خبره. صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو، لاسونو باندې پولای راختلی وي د مشقت او د مزدورۍ د وجې. امام الانبیا چې ورله لاسونه وکتل، لاسونه یې پولۍ شوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي د دې په وجه ته الله جنت ته رسولی، ته د دې په وجه الله جنت ته رسولی چې ته حلال مزدوري کوي او ستا د هغې د وجې نه لاسونه پولی شو. اکل حلال دی ته وایي. یو به لیږیی سار نواله ماښامه پورې به هغه دیاړي کوي په دې غرمو، اب 2,000 روپۍ ونه ګټي او دی به موبایل ته ناسي او په موبایل به ماښام د 20,000 روپۍ وګټي. پیسې به ډېرې خو چې حلالې نه دي ته مه زیرېږئ. چا چې حرامه نوڼۍ وخوړله، د دې ډوډۍ د وجې نه د ده په دې وجود کې یو اندام جوړ. اندامونه جوړیږي که نه؟ ډوډۍ سړی خوري نو اندامونه غټیږي که نه؟ نو نبی علیہ السلام فرمائی دقه اندام چې کم په حرام نوړی جوړ شوی دی د دې لپاره د جهنم اور زیات حقدار دی چې دا د جهنم په اور وسیزل شي.